سلامونه او وخت مو په خیر. زه میلاد بارکزی یم او نن غواړم چې ستاسو سره د پروژې د مدیریت په برخه کې په دریو مهمو اصطلاحاتو خبرې وکړم. هغه عبارت د پروژه، پروګرام او پورتفولیو څخه ده. دا درې ډیر وخت سره ګډ او توپیرول ستونزمن وي، خو هر یو ځانته جلا جلا مفاهیم دي. اوله دا چې پروژه څه ده. پروژه یو موقتی کار دی، یعنی پیل او پای لري او هدف یې دا وي چې یو مشخصه نتیجه یا محصول رامنځته کړي. د بیلګې په توګه که موږ غواړو چې یو ښوونځی رامنځته کړو، د ودانۍ جوړول، د صنفونو رامنځته کول او د وسایلو ځای پر ځای کول، دا ټوله یوه پروژه ده، ځکه چې کله چې ښوونځی جوړ سي نو بیا پروژه خلاصیږي. لنډه دا چې پروژه یو مشخص هدف ته رسیدل په یوه ټاکلې موده کې ده. دوهم، پروګرام څه ته وایي؟ پروګرام د څو اړوندو پروژو مجموعه ده چې یو لوی هدف ته کار کوي. د بیلګې په توګه که حکومت غواړي د یوې ولسوالۍ د تعلیم سطحه لوړه کړي، نو دا کار یوازې د یوه ښوونځي په جوړولو نه حل کیږي. دلته څو اړوندو پروژو ته اړتیا وي، لکه د ښوونځیو جوړول، د ښوونکو روزنه او استخدام، د درسي موادو او د درسي کتابونو رامنځته کول، چاپول او خپرول. دا ټولې پروژې سره یو ځای کیږي او یو پروګرام جوړوي چې هدف یې د تعلیم د سطحې لوړول وي. نو پروګرام د څو اړوندو پروژو یو ځایوالی دی چې بیا یو ستر هدف رامنځته کوي. دریم، په دې سره خبرې کوو چې پورتفولیو څه دی. پورتفولیو د پروژو او پروګرامونو مجموعه ده، خو دا شرط نه دی چې ټول باید یو مشخص هدف یا اړوند اهداف تعقیب کړي. دلته مهمه خبره د ادارې یا د دولت ستراتیژي او لومړیتوبونه دي. د بیلګې په توګه یو وزارت ممکن دی چې د انرژي په برخه کې فعالیت وکړي. دلته کیدای شي چې په دغسې فعالیتونو باندې تمرکز وکړي چې هغه د بندونو جوړول، د انجینرانو روزل، د سړکونو او مواصلاتي لارو رامنځته کول وي. دا ټول سره یو ځای چې ځینې یې کیدای شي پروژې او ځینې یې کیدای شي پروګرامونه وي، د وزارت پورتفولیو جوړوي، ځکه چې دا ټول د حکومت د عمومي ستراتیژي او لومړیتوبونو برخه وي. نو پورتفولیو ټولې پروژې او پروګرامونه چې د یوې ادارې تر چتر لاندې وي او غواړي چې یو تغییر رامنځته کړي، هغه ته ویل کېږي. ملګرو، د پروژې، پروګرام او پورتفولیو د توپیر په اړه به دا ووایم چې پروژه تر ټولو کوچنۍ ده او څو پروژې سره یو ځای یو پروګرام جوړوي چې یو ګډ هدف ته بیا رسیدل وي، او ټول پروګرامونه او پروژې بیا سره یو ځای پورتفولیو جوړوي. بله دا چې پروژه یو یا څو محصولونه رامنځته کوي، خو پروګرام یو ټاکلې نتیجې ته کار کوي، او پورتفولیو بیا چې دغه پروژو او پروګرامونو مجموعه وي، بیا په ټولنه کې د یو تغییر د رامنځته کولو په موخه کار کوي. ملګرو، مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ. تر بیا مو په پاک خدای سپارم.